الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. ټول ورونو ته ښه راغلاست وایي. الله پاک دې اجر ورکړي چې تکلیف وباسي او ګټه ځان رسوي. نن زموږ او تاسو انشاءالله د سیرت دوره شروع کېږي. ابتدایي درس وي او نن یو څو اول مقدماتي ټکي ډېر ضروري دي. هغه ځان سره کوشش وکړئ چې یاداشت کړئ. ډېر مهم ټکي همدا دی انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ باندې شروع کوو. اول خبره دا ده چې د خپله د سیرت ضرورت، اهمیت او فضیلت دا څه دی. موږ ولې دلته سیرت وایو؟ بار بار دورې کوو، بار بار کتابونه لولو، بار بار د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نوم یادوو، د هغه سوانح یادوو. اصل د دې اهمیت او ضرورت څه دی چې په دې باندې به صلی سره تاکید او ټینګار کېږي. د ټولو نه اوله خبره دا ده چې پرون درس ایمانیاتو کې تېر شو چې موږ تاسو ورسوله کې څه وویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت او د هغوی هغه په اصطلاح سره خپل هغه لوړوالی او فضیلت او مقام او مرتبه دومره زیات دی چې د هغوی په ارتباط څومره شیان وویل شي، البته چې غلو پکې نه وي، هغه بس هغه هم ناکافي نه دي. نو موږ چې دلته د کوم چا سیرت بیانوو، کوم شخصیت چې موږ مد نظر نیولی چې د هغه سیرت دلته بیان شي، هغه د ټولو مخلوقاتو هغه مقزمه نقطه ده. بس یعنې داسې فکر وکړئ چې دا ټول کائنات چې خلاصه شي او نچوړ شي، د هغې نچوړ څوک جوړېږي؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم. یا که داسې وایي شیخ سعدي چې وایي بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، مطلب د الله پاک نه بعد تر د مخلوقاتو په منځ کې تر ټولو بلندترین مقام او جګ مقام هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. دا ډېر لویه خبره ده چې واقعي خبره نه سړی فکر وکړي. موږ او تاسو داسې چا سیرت وایو چې د الله پاک نه وروسته به د ټولو کائناتو کې د ټولو جګه نقطه یې همدا په اختیار کړي. یوازې دا نه چې د دومره لوړې درجې او مرتبې خاوند دی، بلکې موږ او تاسو د ده سره ایمان تعلق دی او د ده سره موږ د ده په لاره، د ده په روش او د ده لمن موږ ونیوله، نو موږ به د دنیا او د آخرت کامیابي ترلاسه کړو. او که هم نه نیوله، موږ به خامخا د دنیا او د آخرت په بدبختۍ کې به غواړو. نو ځکه دا تر ټولو ډېره مهمه مسله دی ته سړی فکر وکړي چې موږ څه د عادي کوم په اصطلاح سره پاچا او یا امپراتور او یا سیاستمدار یا اقتصاددان دې سوانح نه وایي، بلکې د هغه شخصیت ته د ټولو اوچت دی. د الله پاک نه وروسته په مخلوقاتو کې به د دې سړي درجه تر ټولو اوچته درجه ده. نو دې ته په اهمیت باندې کتل پکار دي. او کله کله خو داسې سړی پوهېږي نه. نن انشاءالله درس څه برخه به همدا وي چې موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کوو چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره زموږ تړاو او تعلق څه دی. د ټول نه اوله خبره دا ده چې پرون موږ او تاسو درس کې تېر شو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد امام احمد حنبل دا روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راخستی دی. پرون هم دا بیان شو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک جل جلاله نظر الی قلوب العباد، چې څومره بندګان ولې د ټولو په زړونو باندې داسې نظر تېر کړي او په ټولو زړونو کې تر ټولو بهترین درجهوند په اصطلاح سره د زړه هغه من حیث رسول اصطفاه لنفسه، خپل نفس ته انتخاب کړي. دا پیغمبر ګوره دا ډېره لوړه خبره ده. په دې ټولو بندګانو کې چې څومره زړه تر ټولو اول درجه وته، هغه الله پاک د خپل رسول په حیث باندې دا انتخاب. دا یو ډېره غټه خبره چې په دې ټول میلیاردونو انسانانو کې تر ټولو افضل ترین او غوره ترین او ښه ترین زړه هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. دا د شخصیت یو نمونه شوه چې هغه د دغه مرتبې او دغه درجې څښتن خاوند. دویمه خبره دا ده چې پرون هم د درس کې بیان شو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د موږ او تاسو لپاره نمونه او ماډل دی. که د ژوند هر اړخ راشي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ژوند چې موږ ټول بیانو، وجه دا ده چې هغه ماشومتوب زموږ او تاسو لپاره ماډل دی، د هغه ځواني زموږ او تاسو لپاره ماډل دی، د هغه پوخ عمر ژوند زموږ لپاره ماډل دی، د هغه د آخر ژوند آخري ژوند چې کوم یو د 50 نه بعد تر 80 کې هغه لپاره موږ او تاسو ماډل دی. هغه چې په کور کې د خاوند په حیث باندې و، هغه موږ لپاره ماډل دی. هغه د معلم په حیث و، معلمي د موږ لپاره ماډل دی. هغه چې د سیاست په میدان کې هغه لپاره موږ ماډل دی. هغه چې د جنګ په میدان کې څه قیادت او رهبري کړې ده، دا د موږ او تاسو لپاره ماډل ده، نمونه. پرون هم دا خبره وشوه چې که څوک غواړي دنیا او آخرت کامیابي، نو ځان ته یو نمونه او دا نمونه صرف رسول پاک صلی الله علیه وسلم. ځکه خو آیات شریفه همدا وایي، 2-3 ځایه د آیات شریفه شوی ده چې د تاسو لپاره یوازینۍ نمونه چې کومه ده هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده. 2 شرط یې دي: لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، څوک چې د الله رضا او د آخرت کامیابي غواړي. اوس نمونه همدا ده، خو که څوک یې نه غواړي، د هغه بله نمونه ځان ته نیسي.
نو تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې دا داسې یو نمونه ده که دا نمونه چا اختیار کړه نو بس دنیا او آخرت به دواړه کامیاب او درېیمه خبره دا ده چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه خپل ژوند ټول ژوند چې کوم یو دی هغه اخلاق او کردار او سلوک او رفتار چې کوم یو دی دا ژوندی قرآن دی که څوک غواړي چې قرآن وګوري ژوندی قرآن وګوري هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم او ژوندی عملي قرآن وګوري چې قرآن څنګه درس خط ته ورکوي او څه ترې نه غواړي نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت هر لفظ چې ته راړې نو ته فکر کوې دا د قرآن تفسیر دی د شیخ روحانه صحابو پوښتنه وکړه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق څه قسم دي نو هغه ورته وویل تاسو قرآن شریف نه دی تلاوت کړی نو هغه ورته چې ولې نه کان خلق القرآن دا د بخاري حدیث ته ګورو چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق د قرآن عظیم شان که څوک قرآن لولي دا معنی دا ده لکه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه چې لولي اخلاق چې ګوري او څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت لولي معنی دا ده چې اصل د قرآن نشان تفسیر لولي او بیا عملي تفسیر لولي او درېیمه خبره پکې دا ده چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره مینه کول او د هغه سره نفرت کول دا غوره د ایمان او د کفر خبره څوک چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نفرت کوي دا کافر دی بېشک هر څوک نفرت ورسره په زړه کې ساتي په هغه کې ساتي حتی د هغه د فیصلو خلاف حتی د هغه ګیري مبارک و د هغه څپلیو ته حتی بعضې لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څپلیو ته څوک په سپک نظر ګوري دا مرتد نه بلکې زندیق دی چې توبه یې نه قبلېږي تر دې اندازې شدیده خبره او که څوک لږ خپل اواز لوړ کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اواز باندې چې په کوم اواز رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کولې او کوم مؤمن به اواز اوچت کړي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون که تاسو د هغه د اواز نه لږ خپل اواز اوچت کړئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې اواز وکړئ لکه خپل لمونځونه کې چې یو بل ته کوئ نو ستاسو عملونه به ضایع شي خو تاسو به د سره خبر نه فکر به کوئ زه مؤمن یم یا به پکې کار کوي او مشرک نو د حیثیت او شان ګورو دومره اوچت دی چې صرف د ده په اواز باندې اواز اوچتول سړی کفر ته وباسي یې سړي اعمال کېږي نو ځکه قرآن انسان سورې توبه کې روایت دی چې هغه کسان دې ویرېږي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت په زړه کې کرکه او نفرت لري یا هغه ځوروي یا هغه ته ضرر رسوي په الفاظو کې په کلماتو کې په خوله باندې په لاس باندې څوک چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته هر قسم ضرر رسوي هر قسم ضرر الله پاک فرمایي چې دا په فتنه کې او په فساد کې غورځېږي او دی په خپل ایمان باندې ویرېږي دا عادي خبره نه ده یعنې عادي شخصیت سره زموږ او تاسو تعامل نه دی داسې یو شخصیت چې هغه سره په زړه کې کرکه نفرت حسد کینه هسې تاسو پرې بعضې خلک د یو څه خبرې الفاظ د خولې راوباسي چې هغه بالکل په دې پوه نه بس کافر شوی ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپلې ژبې سره ګوره ډېر احتیاط کوئ داسې نه چې ستاسو د ژبې نه د یو لفظ وځي او هغه لفظ باندې تاسو کافر اوسئ او د دې په څنګ کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت خبره دا فرض دی ګوره لکه څنګه چې ایمان فرض دی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت فرض دی ګوره د بخاري حدیث دی ګوره عبدالله بن شقیق رحمت الله علیه عبدالله بن هشام دا کشری صحابي دی وایي چې زه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق او څو نور صحابه په لاره روان وو بخاري حدیث ویلې حضرت عمر رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره خوا په خوا په لاس نیولي رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر د لاس نه نیولي په د لاره باندې روان دي نو حضرت عمر ورته وایي چې یا رسول الله د ټولو شیانو نه راباندې ګران دي د ټولو شیانو نه راباندې ګران دي خو د خپل نفس نه راباندې ګران دی او دا رښتیا د نفسي خبره ده هر سړي ته د خپل ځان ډېر ګران نسبت ورکړي چاته حضرت عمر د خپل زړه خبره وکړه چې زړه کې څه یي دي هر چي ورته وایي چې رسول الله د هر شي نه راباندې ګران دی خو د خپل ځان نه راباندې ګران دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې عمره دا رښتیا ده که ده شي نو ستا ایمان مکمل نه نو بیا څه ورته وایي حضرت عمر ورته وایي چې یا رسول الله اوس پوه شو اوس د خپل ځان نه راباندې ګران شو اوس هم د خپل ځان نه راباندې ګران شو نو هغه څه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې وایي چې الان یا عمر اوس د ایمان د کمال شو تاسو فکر وکړئ عادي خبره نه ده ګوره چې حضرت عمر غوندې شخصیت او رښتیا واقعي خبره همدا ده چې هر سړي باندې ځان ګران دی خو دی ورته وایي چې د ټولو شیانو نه باندې ته راباندې ګران یې خو د ځان نه راباندې ګران دی نو ورته وایي چې ایمان دې مکمل نه دی چې حضرت عمر کله فرمایي چې اوس د ځان نه راباندې ګران شو نو اوس ورته چې الان یا عمر اوس د ایمان مکمل شو دا څه عادي خبره نه ده ځوانان دې لږ په دې غور وکړي لږ چوکتې پکې ووایي چې مونږ او تاسو باندې نور شیان ګران دي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران دي کله سړی فکر وکړي چې په داسې حالاتو کې سړی د بل چا په محبت اخته وي او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبره مخې ته ورته راشي اوس به د ایمان معلومېږي
امتحان به دغه وخت وي چې دی د رسول الله سلام خبرې ته ترجیح ورکوي او که د هغه محبت ته ترجیح ورکوي هغه مینې ته ترجیح ورکوي ایمان دلته دا د یو قسم کې دا یو معیار دی سټنډرډ دی چې اوس د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبره د هغه قول د هغه سره مینه د هغه سره محبت دا ډېر مهم دی او که د بل چا سره محبت مهم دی ما پرون ویلې چې ځینې کتابونو دا خبر لیکلی که چېرته څوک د چا سره محبت ولري او د الله او د رسول خبره ماته کړه هغه شاته کړه او دی مخې ته کړه دا مشرک شو دا اوس دلته دغه ځای بل حدیث شریف کې راځي ویل یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدلو چې متى الساعه یا رسول الله قیامت به کله امام بخاري حدیث دی هغه ورته ویل چې د قیامت پوښتنې کې څه دې ورته تیار کړي دي که نه دي تیار کړي دا فلسفي خبره نه ده چې قیامت پوښتنه کوي او تا کار نه ده کړی نو صحابي داسې چورت کې شو ورته ویل چې یا رسول الله ولا په لمانځه کې مې خوند نشته روزه کې مې خوند نشته په نورو کارونو مې خوند نشته خو یو کار لرم د الله او د رسول محبت مې په زړه کې موجود دا یو خبره راوښته نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم زیری ورکړي ورته ویل ته به د هغه چا سره په جنت کې وي چا سره د محبت حضرت انس د دې حدیث راوي دی د بخاري حدیث دی او حضرت انس روایت دی حضرت انس وایي چې مونږ چې څومره کسان دلته ناسو ټول دومره زیات خوشحاله شو په دې خبره باندې چې که نور عملونه زموږ هر څه دي خو د الله او د رسول محبت زموږ په زړه کې واقع شته دی نو زه په دې خبره تر ټولو ډېر خوشحاله شوم چې اوس چانس د کامیابۍ ماته پیدا شو ځکه زما د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره تر نهایت زیات محبت دا څه عادي خبره نه ده د صحابهو شان ګوره یا حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه مالک بن سنان رضی الله تعالی عنه د احد په جنګ کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم زخمی شو او ډېر زخمی شو دا د ابو سعید خدری پلار مالک بن سنان ورغی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه وینه وڅکله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ډېر زیات محبت نه لکه د خپل محبوب مخ چې خلک څټي دغه شی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د مخ نه وینه وڅکله نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم زیری ورکړه که څوک جنتي په دې دنیا ګوري دا جنتي دی او همینه وروسته به شهید شي شهادت ورسېد د مولانا ذکریا صاحب د تبلیغ مشر چې کوم د یو کتاب لیکلی دی کې یو بل روایت راخیستی دی چې حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه دا یو وخت رسول پاک صلی الله علیه وسلم وینه وایستله د ځان هغه پخوا به مریضانو به د ځان نه څه وینه ایستله نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وینه وایستله پیاله کې او په دې پیاله کې حضرت زبیر ته ورته وویل چې دا ویسه بیرون یې چېرته ښخه کړه ځکه دا موږ او تاسو هغه د فقهي هغه د شریف چې کله سړی د بدن نه څه جز هغه کړي نو هغه د ځمکې لاندې هغه کړي نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا وینه ورکړه ورته ویل چې دا وینه ویسه او چېرته یې ښخه حضرت عبدالله بن زبیر چې د دیوال نه شو وایي حضرت عبدالله بن زبیر چې اخواته شو نو ویل دا وینه یې راواخیسته او دا وینه یې وڅښله ډېر زیات محبت د نهایت محبت ورسره و دا وینه یې وڅښله چې کله راغی واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې پوه شو چې دې سړي خو وینه څښلې کېدای شي دلته د اثار معلومه ده نو هغه ته نه پوښتنه وکړه چې وینه دې څه کړه دی غلی شو ځکه دروغ یې نه ویلی چې ما وڅښله او د څښلو اجازه خو ورته نه وه او هلته یې څښلې وه نو دی چې داسې غلی غونډه شو نو ورته وایي چې ورخطا کېږه ما زما د وجود یو برخه چې ستا د چا د وجود برخه وګرځېده هغه به مې دوزخ اور حرام شو دې ته سړی تصور وکړي چې صحابه وو چې دا کومه درجه ګټلې دا څه نور شیان هم پکې خو یو خبره ده د الله او د رسول د محبت خبره بل حدیث شریف دا بخاري هم راخیستی ده امام حاکم په مستدرک کې دا حدیث راخیستی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن ګوره دې خبره وکړه لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو هیڅکله مؤمن کېدلی نه شئ تر څو پورې چې د پلار د مور او د ټولو انسانانو تر زه نه ګران نه ته اوس دا محبت وسنجوه تا ته څوک ګران ته چې نیمه شپه کې 2 بجې او 3 بجې جګېږې او د محبوب په غم کې لیونی کېږې نو ته فکر وکړه دا به څنګه وي ته بیا دا محبت او محبت وسنجوه چې هغه درته وایي چې د پلار نه د مور نه والناس اجمعین د دې نه درته ګران نه ته مؤمن نه یې نو ته ایمان خپل معلوم کړه ستا ایمان په کومه درجه نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت د دنیا او د آخرت کامیابي ده او رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې بخاري حدیث موږ مخکې ویلي چې زیری هغه صحابي ته ورکړه چې که د الله او د رسول سره واقعي ته محبت لرې نو ته به په جنت کې د همدوی سره دا د بل چا حیثیت نه دی ګوره دا د بل چا شان نه دی چې بل چا سره بغیر الله او د رسول نه د بل چا سره چا محبت وکړي نو هغه د خامخا جنت کې راشي خو د ده په محبت کې دغه خبره نه او پنځمه خبره د سیرت په باره کې دا ده چې مونږ او تاسو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په سیرت کې سوچه اسلام بالکل فیور اسلام چې هغه کیسې ورته وایي بالکل اصل اسلام بغیر د هیڅ ګرد غبار نه
دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې سړی لیدلی شي چې کله سړی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت ولولي نو هغه اصیل اسلام چې کوم یو دی هغه سړي مخې ته راشي بس دغه اسلام هغې کې به ګرد و غبار غلطي ملتي دا شی بالکل نه بالکل صفا اسلام سوچه اسلام چې کوم الله پاک رسول پاک صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام په واسطه رالېږلي هغه به تا ته نمونه ښکاره شي بالکل صفا نو دا بهترینه خبره همدا ده چې موږ او تاسو باقاعده د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت بار 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 ولولو او کې شپږمه خبره پکې دا ده ګوره مخکې بیان شوی یو ځل چې کله هم سړی قبر کې کېښودلی شي نو 3 سوالونه ته نه کېږي او 3 وړه ترتیب دي ګوره موږ او تاسو پاکستان پرچو کې یو سوال پکې لازمي دا نور پکې غیر لازمي دا به پکې خامخا حل کوي هلته 3 سوالونه کېږي 3 پوښتنې او 3 وړه لازمي دي ګوره که یو دې غلط کړه بس غلط او 3 سوالونه کې موږ او تاسو ویلې 3 سوال چې و رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ارتباط پوښتنه کېږي نو تاسو څه فکر کوئ چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې جلال آباد کې طالبانو په وخت کې سلام والي و جلال آباد نه پولیس وکړو نو هغه نه صدر اعظم معاون و نو چا دې چا نه پوښتنه کړې چې دا هغه د امام اعظم او صدر اعظم څه کوي مړه دواړه به د یو کورنۍ خلک وي که نو کله کله داسې شي چې د سړی غلط شي پکې دغسې کله کله د بعضو خلکو خبره بلې خوا ته لاړه شي موږ یو وخت کې چېرته یو ځای ته لاړو نو ما ته چا ویلي و چې دا پلانکي خلک وایي چې د چا په دین وایي د پلانکي سړي په دین ما ته خپله پوښتنه رسېدې خو هلکان ماشومان وایي تاسو چا په دین د خپل ملک مې وخت خان خان په دین نو بس هغه خپل خان چې ملک چې هغه وګرځېدل خلک دې اندازې پورې راغلي نو چې ستا نه پوښتنه وکړي چې وایي چې ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې څه وایې او ته یې ګټه ورته شروع نو هلته ګوره صحیح حدیث د بخاري حدیث موږ پرون بیان کړی دا دی چې هلته به ورته وایي چې دا رسول الله محمد رسول الله دی ما داسې کتاب لوستی او قرآن لوستی او حدیث مې لوستی او دغسې مجالس او درسونو کې ما برخه اخیستې ما خپل پیغمبر او خپل رسول پېژندلی نو په دې حساب باندې موږ او تاسو ګوره هلته هغه سوال مربوط دی دغه شیانو دی چې موږ او تاسو کم از کم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه خبر شو چې خبر شو دا سوال خو به کم از کم یو څه خو به جواب نو ځکه دې موږ او تاسو دا مسله پسې تړلې او شپږمه اومه خبره پکې دا ده چې کله چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي دا په موږ او تاسو باندې ګوره دا یو حق دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی چې موږ او تاسو صلی الله علیه وسلم او په یو درود باندې بخاري حدیث دی ګوره دا چې یو درود شریف ووایي الله پاک د خپل طرف نه 10 درود په هغې سړي باندې وایي 10 رحمتونه پرې نازلې درجې اوچتوي مفتقل لجې نو تاسو فکر وکړئ د الله ورځې اته ورځې چې دا درسونه به کېږي بار بار درود شریف تکرارېږي هسې خو هم ناست یو دا نور ثوابونه څه کوي د درود ثوابونه به نو تاسو ته دلته میلاو شي نو دا هغه د سیرت د اهمیت خبره وه چې موږ او تاسو باید ډېر زیات متوجه اوسو څه د عادي سړي شخصیت نه دی بلکې د موږ او تاسو د دنیا او د آخرت کامیابي زموږ جنت او دوزخ د دې شخصیت او د دې ذات پر من دغه خلاصه خبره دا شوه چې موږ او تاسو باید د سیرت په اهمیت باندې خامخا باید پوه شو هغې ته باید په توجه په غور باندې سړی کېږي اوس راځو دې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت نه مخکې چې موږ شروع وکړو دوه درې شیان مقدماتي طور دلته وایو یو دا چې د مکې تاریخ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم 53 کاله عمر په مکه کې تېر شوی